محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. خبر تشته د سره څه معلومه ده چې دا د بني اسرائیل سره چې اکمې معاملات دي. معاملات دا معنا چې د الله تعالی د طرفه احسانات او د دوی د طرفه په بدل کې ناشکری او ګستاخی او بے شرمۍ او بے حیاګلوي دغه را روان. نو اوس دا چې موږ تلاوت را شروع کړو دا 15 آیات په دې 15 آیات کې د سورۃ بقره دا 12 نمبر معامله دا د دام د هغه وخت چې ری هغه د کهف په میدان کې اوسېدل. په دې میدان کې په دې دشت خو ډېر مشکلات پیښېدل. یو مشکل د اوبو په دې ځای کې د چشم د خور دغه نو او د یعقوب علیه السلام زامن خو دې 12 زامن ارزي یې جلا قوم پر نامه باندې درلود. د نو مشر سردار نو 12 زامن چې دي دا 12 قبیلې وې د بني اسرائیل. نو دوی چې اوبه غوښتې موسی علیه السلام ته برابر شه وسلته د اوبو څه چاره په دې دشت دا ته نبی دا ته الله تعالی معجزې درکړي خو زموږ د اوبو چاره ورنسنوري کسی خو ته الته پرېږده دغه ځای الله پاک ورېدی وای ما په څه رقم خارق العاده ترستیسته اوبه درکړي. اوس که سړی بسته 12 قبیلې اوبه خو 12 باوړي غواړي چې په قبیله باندې وایي او باوړي بر مورته کوي په مچ اوبه کې مګر دلته الله تعالی په خارق العاده توګه چې دې ته کوم اوبه کړي هغه بیانې دا سوای. و اذ هغه وخت در پیات کې دا خو طالبان تاسو معلومه ده چې ارزه ورذکر بور سره وای چې تاسو در پیات کې هغه وخت هغه ایزن او هغه ظرف زمان در پیات کې از هغه وخت استسقا چې استسقا وکړه موسی علیه السلام. استسقا خو نو شناخته شي د مرتسیم پیژنو دا اوس چې د خوشکسالی راغلی هر کال بر خلک سره وو علماء د مشران د علاقه بلار سالا تزاری کی سقي ابولو تویل کیږي. استسقا د استفعال باب طلب د ابولو چې الله پاک مشتاس ابول غواړو موږ وبک او براله راک. نو اذ هغه وخت در پیات کې ابن اسرائیل استسقا چې استسقا وکړل او به وغوښتل موسی علیه السلام لقومه د پاره د خپل قوم وغوښتل. نو قوم پر درا ټول څه بل خواخې چاره بل امن درلوده دته ودرې د شوس نو ابو کار راوک. موسی علیه السلام الله تعالی سپورته کوي چې یا الله
دا خلک خو اوبه غواړي، خو نه دا ورځ ده نه دا میاشت ده، څوک د ځانه سره څنګه اوبه وګرځي، د بله ځای بیا څنګه راوړي د اوبو. فقلنا الله وایي موږ ورته وویل اضرب چې ته ووهه بعصاکه په لکړه سره ستا. عصا لکړې ته وایي دا کښه د خطاب لپاره دی. بعصاکه ستا په لکړه الحجره ډبره په ووهه. په دا لکړه کې چې د ده څه ورڅخه ده دا وایي 10 ګزه وه. 10 ګزه څه معنا؟ یعنې دا شرعي ګزونه چې دي هغه دغه موږ چې اته بولو دا رقم، دغه ته اته په پښتو وایي، دغه د ګوتو د سره څه تر څنګلې پورې. دا نو زما دا نه د متوسط انسان ده. متوسط انسان دا درمیانه معنا فرض کړه عاجزه د ده په لاس باندې دغه دې چې لاس کې نو زموږ د خپل ګزونه دا چې اوس په بازار کې ټوکر خلک خرڅي د دې نو یو ګز باندې جوړیږي. دغه لکړه چې د موسی علیه السلام د خطه سره برابر دغه نه لکړه او دا لکړه و د کومه ځای په لکړه کې ما سره لکړه وای آدم علیه السلام د جنت ورسره راخست. د دې لکړې اوږدوالی دغه نه قدر او دا ساري به الته دا سګو دی ویلشتي و ساره دا رقم دا بلګېدی رونه هم دي ته د شپې ورکول دا دواړه دا خارق العاده کا. او موسی علیه السلام ته ورسېدل څنګه سخ مال په تفصیل بیا کرا راځي دا ګرځي د موسی علیه السلام ته موږ ګرځي نه دا وایي دا به هغه وخت ته ورسېدل د آدم علیه السلام لاس پر لاس شعیب علیه السلام ته رسېدل. موسی علیه السلام چې د فرعون څخه وتښتېد دي کې مړی وکړي هغه سبب یې راسه د خیر سره دی ولاړې د شعیب علیه السلام کلی ته. شعیب علیه السلام هم نبی و، هغه بیا ډېر مالدار نه درلودل، تقریبا 10 کاله د ورېش په دې ورسره وکړه، هغه په بدله کې خپل لور بیا په نکاح ورلره ورکړه. نو هغه یو لکړه یې یاداشت ورلره ورکړه، هغه لکړه ورڅخه وده دسه بعصاک استا په لکړه دا د معمولی لکړه نه وس د درخت سفر کړو دا هغه ځای په تاریخ داسې روانه په دې لکړه ووهه څوک الحجر ډبره. په الحجر کې الکلام تس پویږي الحجر معرفه ده. په دې کې دوه احتمال است. یو احتمال دا دی موسی علیه السلام چې کوه تور ته تللی و الته یو ډبره پرته وای د دې د غټوالي دونه ولکه د انسان فکرې جبرئیل امین ورته ویل برابر دغه ته در سره واخله دا یو په دې ډبره کې یو تاثیر ستا یو شان لري. انو هغه ډبره راخست و دیغه یو کردار داو هغه بیا بل ځای قصه راځي تفاسیر راوړل د ځای بل دی خودل ته وس ضرورت پیښ چې دا ډبره تسبه و پیښلې. په بني اسرائیل کې دغه د عورت پټول دا څه دوه مسله نه ارڅوک چې بل مې بل بسور لغړ و در دی بل ابو تو ار تصبر تبر اختی کالی بیا غوستله دا باک لا چاره په کاچې ته د ګوره چې لس لغړ لمبیش. حضرت موسی علیه السلام خو نبی د انبیاو کردار تر نبوت د مخ د انسانیت تقاضا سره برابر هغه غیر انساني کارونه نه کوي. موسی علیه السلام بلنګ وهي بیا بلنګ دی دی براویر دینو نه کی پر ځان پټوان نه پیشي پر ځان نه کی شي نه پیشي څه فرق دی ګر خلک لسرم بیر دی ځان پټي دی حیا دي سیستم مخه د خایو مریضی لري د خایو مریضی سړي چې چورای برای کلمې د خایو وځي تر شوکیر بارنو خایما یعنی دغه نه کده چې بر په دغه شرمیر دی مریض دی چورا دی کلمې د ځای ته شوکیر د خپل عیب پټي نو دی سالم نه دی. او انبیاء علیهم السلام چې هغه اکثر بیشتر د شکل دلایل څخه هم ډیر سالم دي د خپل د صورت د شکل ډیر شایسته او حسین د جسامت او د صحت په لاس په لازم برابر. نو الله عز وجل غوښته چې دغه د مسله دوی ته عیانا ښکاره انو هغه ډبره د څخه د دې خګرځي خود کوی ته راوړي یو ځای لمبیږي بره ډبره کښې شول درود پر غاړه یا یواله خپل کالی پر ډبره وسړي کالی چې کښې شو لوبوته شول یو دی ډبره په आवाज وګلیږي کالی په پیچلي میدان په بخاری شریف کې دا حدیث راځي. موسی علیه السلام اریان شو کالی یو وس خلا دشت دي څوک نسته د وبوس په سراو غردوی ناری دي ثوبي یا حجر ثوبي یا حجر ثوبي یا ازما کالی را کړ ډبره د خدای باندې ما کالی را ډبره هغه رقم لکه د فوټبال لګیږي په میدان باندې دای په زغلی هغه په کلی کراره دی ډیر هغه مجموعه د همنځ کې ډبره ودرېدل دای په سراو ورسېد دلته خلکو ګورګو دی لسله پړ ولې دی هغه مریضي چې هغه د دشمنانو په دې په ګورګو خلکو دي چې سالم انسان دی د اندامونه چې د پرتګال شلاندې هغه هم جوړ سالم دي. نو دغه ډبر یو دغه کردار ادا کړی نو د الحجر چرای پکې کې الف لام د فرض عهد خارجي دي چې په کتابو کې واس الله ورته ویل چې ته وها پستاپه لکړه خو معلومه شو په دغه لکړه الحجر هغه ډبره چاره وړي د کوی تور چې جبرئیل په لاس تر کړی ده په هغه ډبره په وها نو هغه ډبرې څلور اړخ درلود. په
په هر اړخ کې لکه د انسان سترګه داسې 3 سترګې درلودلې، 3 ځایونه یې درلودل. د دغه ځای څخه چې ده ووهله اوبه راشروع شوه. دا ځینې شیان چې دي خارق العاده دي، خو پر هغه سربیره الله تعالی په یو کار پسې معلقه کړي. کنې دا اوبه نو چې ده نه وای وهلې، الله پاک ته دا ډبرې نه سوې رایستی، خو رایستی شوې. دا انسان ته دا وښوله چې ته یو څه کار کوه، ته یو څه حرکت کوه، بارونه بیا ستا په کار کې الله تعالی برکت اچي. هو کې دا خبره په دغه الفاظ وروسته چې خدای وایي ته حرکت کوه زه به برکت کوم، خدای داسې نه وایي. د اسبابو چې وګورې دغسې معلومیږي. نو الله پاک ویل کې ووهه، ده چې له کاڼه ورسره کړه پر 4 سره طرفه 3 دانې چینې ځینې وغورځېدې. نو 3 دا 12 کېږي، 12 قبیلې وې. هغه ځای ته الله پاک دا خارق العاده کار. دلته یو بله مسله شته، هغه دا ده چې هغه کسان چې دا غواړي قرآن ګرده پر عقل بنا کړي، د ادیان ګرده پر عقل بنا کړي، هغه لکه دا ځینې ساینسدانان جوړېدلي دي ودې ته چې قرآن کریم دا د ساینس په رقم راواړي. دا غلطي ده چې دوی یې کوي. ولې؟ زموږ عقیده دغه ده چې دغه نه ډبره د الله دغه نه اوبه ځینې رایستی چې د هغه قادري مطلق ده چې 12 قبیلې پر اوبه کړي. مګر بیا هم د دې دپاره چې د دوی د خوله د عقل د لارې وربنده کړي. نو علما دا جواب ورلرو کوي د دې سوال خو دغه دی، ښه دونه قدر ډبره ده لکه د انسان غي او د دې څونه دونه اوبه راوځي پر مځکه باندې کښېږده مازې ووهه چې باره 12 قبیلې 12 قومه په اوبېږي. ولې دا تقریبا 40 میله دغه نه اوږده و دا دښته دا ګرد علاقې ته چې اوبه ورله راورکړي دا کېږي؟ موږ وایو هو. ولې کېږي؟ په دې شیانو کې الله خواص یې ایښي دي. مثلا هره ډبره د ایندروبا کار کوي، مقناطیس چې ورته وایستی چې هغه الفان دلته په تناو تړلي په دا کوڅه کې ګرځي میخونه پټولي، خو بله ډبره دې وتړي. مقناطیس چې دی دا خپل په ځان کې ډبره ده، په غرو کې کاني ډبره ده، لکه عقیق چې راوځي، پیروژه چې راوځي، یاقوت زمرد چې راوځي، دا هم دغسې ډبره ده. د مقناطیس د ایندروبا چې ورته وایي چې شی راکشي. نو دا ولې په دې ډبره کې دا خصوصیت پروت دی؟ دا اوسپنه ځان ته جلبوي، که شی په بله ډبره کې نه دی پروت. راسي پلاستیک نه دی دا، یا تسپې دي، کربا. د کربا هم دا خصوصیت هغه بیا اوسپنه نه کشي چې خاشوه چې نږدې کړي خاشیه په ځان پسې راکشي. دا ځینې تارونه دي د تسپو زنبوکان چې لیلوني دي، سره داسې که ستا په ګوتو پسې موښلي دغه ببر ودرېږي، چا چې کې ورنږدې کړي دی سره دغه شی شي. هغه بل د ګټۍ د پنبه تار بیا نه پر راپورته کېږي. په دغه موجوداتو کې چې الله کوم خواص ایښي دي، دغه ډبره چې ده د جبریل ورښولې وه چې دا ته در سره واخله، په دې کې بیا الله دغه مقناطیسي قوه ایښې چې د مځکې چې اوبه راکشولې. اوسپنې یې نه کشولې، خاشې یې نه کشولې، پرته پر مځکه وه چې د مځکې په اطرافو کې چې کوم ځای اوبه دي، الله دغه مازې بټن یې غوښتې، بټن یې عددله کاړه او چې ور مازې په ووهه چې ویې ویل دې د مځکې څخه د مځکې چې په هر ځای کې اوبه وې راکشولې، پر دې 12 علاقې باندې تقسیمولې. هر چا خپله چې نه پېژندل چې دا زموږ د قوم وړ ده، غټوالی او کوچنیوالی یې درلودی، چې قوم به ډېر نو د هغه ډېره عیسا وه، چې لږ د هغه لږ عیسا وه. اوس د ډبرې په باره کې الف لام دپاره د عهد سو تاسې وپېژنده چې هغه خاصه لکاڼه وه چې هغه ده راوړې وه د کویتوره څخه، چې یوه هغه واقعه هم ما درته بیان کړه چې پېښه سوې وه. نو فقلنا موږ ورته ویل الله وایي چې اضرب ته ووهه بعصاکه ستا په دغه لکاڼه سره چې دا جنتي لکاڼه در څخه د الحجره دغه ډبره هغه خاصه. نو چې ده په ووهل فانفجرت منه 12 عینه، فانفجرت را وچاودې منه د دغه ډبرې څخه 12 عینن چینې. د الحجر بل الف لام دغه احتمال لري چې د پاره د جنس شي، جنس ډبره چې اره ډبره ده په ویوه خلاص خو الله پاک هغه قدرت پکښې کړي چې اوبه راپورته کړي. دا لازمه نه ده چې خامخا به د عهد خارجي د پاره د الف لام 2 احتمال لري، یا هغه خاصه ډبره یا الحجر جنسي ده. جنسي ډبره ته مازې یو ډبره وه، خو معجزه ده، خو د الله زور په پسې دي. موږ په ډبره کې اوبه نشته. نو اشرف علي تانوي رحمه الله قاضي بیزاوي څخه نقل کړی ده چې اوس دغه عقیده چې ده چې موږ بیان کړه چې دا نو داسې د اوبو راکشول کول، دا د دغه بېجنانو چې د هغو خوله بنده سي، چې په دا موجودات کې دغه تاثیرات چې هغه د په سترګو لیدل دي، چې په دې ډبره کې دا تاثیر شته. زموږ د مؤمنانو دپاره دا جواب ته ضرورت نشته. موږ وایو الله پر دغه قادر دی چې دغو نکاڼي څخه 12 کوچنۍ راوچوي. موږ خو د الله پر قدرت ایمان دی، موږ دغه ضرورت نه لرو چې په دې ډبره کې داسې مقناطیسي قوه وه د مځکې د شاوخوا څې اوبه راکشولې. دا د هغه بېجنه چې سوال کوي بس جواب یې دا دی، دی نسي ویلی چې دا تاثیر نو تا په ډبره کې لیدلی، ورته دغه تاثیر دې ولې لیدلی دی چې اوسپنې راکشي، دغه تاثیر دې ولیدلی چې پلاستیک ځان ته خاشیه راکشي، هغه هم دغسې یو تاثیر و. که هغه جواب نه وي د هغو بېجنانو خبره نه وي، زموږ عقیده دغه ده چې که هغه ډبره وي که بله ډبره وي چې موسی علیه السلام یې ووایي الله اوبه ځینې پیدا کولی سي، دا د الله تعالی قدرت دی. خو باره
تفصیل ته راځو. فانفجرت راوخوټ کېږي راوچاودې منه د دغه ډبرې څخه 12 عینا 12 چینې. دا عینان تمیز دي. دا 12 چینانو سره ګډ جنجال پیښ دی. یا قد علم علاوه قد په تحقیق سره علم پیژندلې کل اناس هر سړي مشربهم هغه ځای د چښلو معنا چې دغه زموږ ګودر دی دغه زموږ اوګا ده. هر چا خپل اوګا پیژندل. ولې خو دوی چې 12 قبیلې وي هر قبیلې مشر درلودي. نو اناس چې دی دا سړي ته ویل کېږي. هر سړي معنا هغه مشر د دوی چې هغه پیژندي. مشربهم هغه ځای د شرب مشرب خو د ظرف څخه د هغه ځای د شرب چې دغه زموږ د چښلو ځای. او علاوه زما د طرفه نو څنګه ورته ویل زما کلو خوري اصلي وسنه هغه منو سلوا خو تیر سوی ده چې هغه خوري واشربو چشان کوي د مخ خو هغه د چښلو کارم ورکاوه. او اوس مال خوري چې وبغواړي واشربو چشان کوي من رزق الله د اعلی د رزق څخه د اعلی رزق دی. منګر هو یو شرط سره دی هغه کم دی. ولا تعثوا في الارض مفسدين تجاوز نو مکوي په الارض په جمزګه کې په دې حال کې مفسدين چې فساد کوونکي یاست. نو خدای انعامونه د سره کېږي منو سلوا مقرر 12 چې په داشت درته مقرر دی پاکه ډبرې چې وبدر تراوز. نو اوس خدای فساد مکوي. فساد خو د سره دی مګر دغه نه تجاوز نو مکوي چې انبیا په ولاړی ودرو. او بل ستا په صدر اندازه تیر دی. دا سړی نه بره خلک مطلب کې بره پک تر پک نو نه تر څټه پوری. نو یو بیا امر خو د ارچا چې کېږي. نو دغه نه بیا امر چې خپل نبی پازابه نبی ته مشکلات پیښه علاوه دغه نه نور سره ملګری سوی چې هغه نعمتونو نشي جان کوا. خو دغه فساد مکوش در تجاوز در حد ګرځ سره در اندازې ووبځي. نو دا 12 نمبر معامله او په آیات کریمه کې چې الله د دوی سره کړی ده خلاصه څه 12 چنې دی او د بری څخه وتر ایستر وچ کلاکه ډبره نه بورینګسته نه باوړیسته نه بل څه فقط یو لکړه د ور سره کوي او بخټ کیږي. الله شدا دا کار د بل چا سره معنا سوی خدا کار ستاسو سره اوس. نو د دې بدل خدای غوډي چې احسان ده الله او منی ایمان راوړ پر نبیان منی او کته نبیان په عذاب سره 13 نمبر معامله ده. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر پرون مو د شوی و په هغه آیت کریمه کې چې البته تیر سوی چې هغه ته 15 وإذ قل ندخلوا هذه القريه چې موږ لا کلی ته داخل سي. مولاغه خو خبره خو ورسته اصلي مقدمه دغه خبر د خو قصه چې الله پاک په ترتیب نه بیانې. نو هغه ځای اوس را لې چې بار دغه باندې ورته جوړ سي چې ځنه نو د شریعت څولار سره وکلی ته ورار چې ته دونه قدر د دې ترتیب کوم یعنی غواړي دا هغه ځای دی. وس الله و اذ در پیات کې هغه ای بنی اسرائیل هغه وخت قلتم چې تاسو ول بیا سره را ټول سواس جرګه مو جوړ کړ مشرانو ته چې تاسو ورسي موسی علی السلام ته ورته دلی خو مولای نشته دلی خو بادرنګ نشته دا خو زموږ راوا ورته کیږي. و اذا وقت پیات کې ای بنی اسرائیل قلتم چې تاسو وویل چاته موسی ته څنګه یا موسی ای موسی لن نصبر موږ به هیڅ کله صبر ونو. بیا غلند نه په تاکید د پاره هیڅ کله به صبر ونه کو علی طعام واحد پر دغه یو قسم خوراک. دا تعالی دې چې سر وکړ ارز منو سلوات اگر څونه پاکیزه او خالد طیب نوم پرې شي طیبات د اسمانه د ترازی برل دا یو خوراک د مرشي پر سړي غمیش. فدعو ته وغواړه د نازمږ د پاره موسی ته درخواست وکړي دا قوم فدعو ته وغواړه د نازمږ د پاره ربک دربه څخه ستا دربه وغواړه کوم کار یخرج چې راو باسي د نازمږ د پاره مما د هغه شیانو څخه تون به تو چې راشن کوي الارض مزکه چې مزکه راشن کوي او تا دغه شان په د مزکه په جاداشت را تراشنه ک دوله شنی خو هغه سیاجره به ورته واست کاری په مزکه راو هغه نو چې شي چې د مزکه راشن کوي ناجوګانې په کار دي یا من بقلها د سبزیجات څخه بقل سوزي ته ویل کیږي. پالک کې د مثال په تور بنډي د بانجان دی ګوبې دي. من بقلها د سبزیجات څخه د جمزکی وقثائها او د بادرنګ څخه د جمزکی مزکه خو بادرنګ هم کې خدای دغه پراوه وفومها او د غنمو څخه د جمزکی غنمو ته لکه حنته چوي فوم هم ورته وای د غنمو څخه د جمزکی کوچمو په کار د غنمو په کاریږي. وعدسها او د دال څخه د جمزکی دال ته عدس ویل کیږي مسور دال دی ورته وای وعدسها د دال د جمزکی مزکه خدای علم را باسي. نو موږ په دې داشت څخه خدایلو نه راشنی وبصلها د پیاز څخه د جمزکی پیاز کوم دي خو پیاز په کاریږي. ورید یو څو شام فرمایشي په صراحت ذکر سول یو څه د مجمل سبزیجات نه برای یو دانه دي
خو دا په غریړي کې خرڅېږي سبزیجات څونه قسمونه لري هغه هلته بقل کې ذکر کوي من بقلها د سبزیجاتو څخه په سبزیجاتو کې د یو څو شیان په نامه برایت که برای وقثائها د بادرنګو څه وفومها د غنمو څه د مځکې وعدسها د داله د مځکې وبصلها د پیازو د مځکې خو ته خدای ته وایي چې په دې مځکه دغه شیان راته راوباسي نو مځکه یې کم نه کوي ستا موږ ته مانو سلوا نیولې مانو سلوا خو د مځکې د قسمه نه وه هغه خو د اسمانه ورېدل دی د مځکې د شیانو شوقي دی چې د مځکې شیان راته راوباسي قال موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل په جواب کې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر ول سره کم خلک یې څنګه مغزي اتستبدلون ایا تاسو په بدل کې اخلي ګوره د حمزه د استفهام لپاره لکه مشت یو چاته ایا دا خبره داسې ده تستبدلون ایا تاسو په بدل کې اخلي الذي هغه شی هو چې هغه ادنا کمترین دی د کمې درجې وژه چې شي د خدای بندگانو پیاز چې شي دی او پلانې چې شي دی دا خو ادنا شیان دي دا تاسو اخلي بالذي په بدل کې د هغه شی هو چې هغه خیر ګټور نو ته مانو سلوا ووره سلوا خو چې وخو د کرک کباب سی وغوښتي دي نو خو دا کباب نه خوري وازه دا نه کوم زه وژه غواړم زه پیاز غواړم زه ګندنه غواړم نو ادنا شی اخلي اعلی شی پرېږدي نو عقل خدا غره کم نه کوي عقل خو اعلی شی اخلي موسی علیه السلام په دغه تعجب ورته ښکاره کوي بره راجبه خلک مانو سلوا بار پر ځان کته کوي نو خو دغه شیان غواړي نو چې دا کار کوي اهبطوا مصرا اهبطوا تاسو مصر و مصر ته نو لاړ سي مصر او شام ته دلته ګوره مصر ذکر شوی طالبان کوم مرتفع پرون چې په هغه آیت کې ذکر شو اذ قل ندخلوا هذه القريه الته د قريه نو ذکر شوی نو وای دا فرق نه لري ګای چې کلی غټ امبره خلک شار بولي د ډېر غټوالی د خاطره څخه نو یا قريه یا مصر خو د مصر دغه معلوم مصر نه دی مراد چې عادي ځنی وتلی و وسالته بنجان هغه لار خو الله نور لکه هغه خو دې سرګردانه هغه لار خو نش پیدا کوله دا دشته نږدې یو غټ کلی نو الله پاک برته شواسي دا سی کلی ته شواسي په کلو کې د اشیان ستدان په دشتو کې نسته چې په غرو کې ودته ملک مجد ته ګندنه کمد نو لاړ څه په کلی کې بخاري وکاږي بار بامبرونه چلې مځکه باباته بیا بنو ته مليانو بار ته ګندنه درکې دا ته نه پیدا کیږي خبرې ته مفهوم دي اهبطوا دغه اهبطوا څخه به دا دلیل نه وای چې دوی لکه په اسمان کې وچاراو اهبطوا دا اهبطوا دا معنی لکه موږ تاسو په خپل اصطلاح کې دا شوی دلته سړی ګرځي ورځ ورکه ماپشن پر مازینه ته چیرې وې چې نن ګرځي ورځ ورکه دی وڅ نن بازار ته شواس ولم نو د اسمان ور شواس خو چې خاطر لاړ څه ورای خلک شواب ولین پلانې علاقه ته شواس وي ومدار نو دام دغه څه د چې د دشت خوا څخه کلی ته چې زیګو کې کلی ته شواسو دا نه معنی چې دی لوړ یو ځای و دغه ځای څخه الله پاک ورغورځېدل نه دي تاګه مرادي اهبطوا تسولار سي شواسي مصر و یو شرط د مصر نه کېرا وای مال خاص هغه مصر نه دی یو غټ کلی د کلو څخه د شام بکشکیش دانو کلیواله گزاره د ورسره په کلی کې ګندنه پیدا کیږي په غرو کې نست فإن لكم ما سألتم فإن بشك لكم استسي د پاره چې تاسو کې تورسي ما هغه شیان سألتم چې تاسو غوښتنه وکړه د دې غوښتنه خو د معلومه د درخواست هغه د مخ کې کیږي ته چې کومه ګندنی او کوم بدرنګان شان غواړي دانو په کلی کې ستا تر دې ځای پورې د دې د معامله خو روانه ده چې ګوري مانو سلوا باندې هغه د ارجې بد دي دی وځه ګندنی غواړم دا شان غواړم علاوه بل دغه نه خېړي دغه احسان د الله د طرفه چې د ډبرې پاک صافي وبراوزي د ډبرې څخه راوځي هغه خیرم نه ګاډ د فلټر بالای خو د صافه ځای څخه راوځي او داسې خوراک او د غشتنه ده الله عز وجل بسوي وغضربت عليهم الذله والمسكنه وغضربت وهل عليهم فردي الذله والذلت والمسكنه او مسكنه پستی مسكنه چې دی یو څوک چې مسکینه پیسې نه لري بار دای د خپل ځان هم تر نور کښته غني غټ خواهشات نه لري خلک چې ګای وژغه بار ورور مش خلک په مجلس اوله اکو ګړي ګلاو په مجلس نور ګړي د دې خپل پسکی نو د مسکنت سره پستی لازمي معنا پستی دا معنا چې د رتبه په لحاظ باندې دی کښتي الا پاکه پر دې ذلت دی بذلیل خواري او مسکنت پستی دا پر دې باندې دا وهل سو او غضربت معنا وهل سو اصلي ضرب دغه ته ویل کیږي کته چې په دې خبره باندې پويږي په خوا خو د پیسې دغه ست کاغذ لټونه نه و او نه دغه ست د وسپنې او د جوړو پیسې چې چلیدای یا درهم یا دینار
درهم چې دی هغه د سپینو زرو جوړې دی، دینار چې دی هغه د سرو زرو جوړې دی. نو به آینګر خوارکۍ ناست سپین زر بیبلول غالبا ورته پراته وه چې ما زیات ټکۍ جوړې کړي او مساوي ټکۍ چې یوه تر بله درانه نه وي. دا چې به ګرده جوړې کړلې بیا نو پولادي وسپنه وه، په هغه کې به هغه د پاچا مهر، چې پاچا هر حکومت خپل ځان ته یو مهر لري، هغه به پکښې کې نوشته وه. ځینې دراهم به وګر سره به قل هو الله پکښې نوشته وه. بیا به نو دی پر سندان کښېښوه دا درهم، باره بیا هغه بل پولادي مهر دلته پر برابر کړي، د جوخه به په یو لوی شټک باندې درز چې په وبیاوه هغه نقش په دې شي کې به لیکلی په دې دسته کې، هغه به په هغه درهم کې په دا اټ کې به کښېنست. چې دا هېڅ په خبره پوهېږي، یعنې هلته په غالب کې نوشته نه وه چې هلته چې دی ویلي سوی یا پکښې کښېنستلی یې پلا به دا د زرو یا د دینارو شکل جوړاوه ګرځئ، هغه نقش پکښې دی یا هغه آیات چې دی یا هغه د باچا نوم چې دی هغه چې هغه یې وروسته په چکش پکښې کې وهه ضرب، نو باره به پر ده نقش بیا د ګوتو په شول باندې خرابېدی ځینې، باره نه خرابېدي، باره به په اټ کې کښېنستې دا شي. کېدای شي په مضمون پوهېږي. اوس هم په دا اوسپنه کې نه وي دغه انګریزي توري چې پر لیکلي پر پانه باندې لیکلی دي، مثلا پر پلاس باندې لیکلي، خو په هغه اټ کې ناست دي. دا هم دلته الله دغسې تعبیر وکړي چې د دوی سره د ذلت و مسکنت ما دغسې لازم کړي تا ټول په اډو پوس کې وراښکلی دي. په اډو پوس معنا دا بیا په یوه پیړۍ په دوې پیړۍ بیا ولاکه دلته دا ذلت ایسته کړي، ولې لکه هغه اوسپنه کې چې هغه نقش ټینګ سي، باره بیا په پیړۍ پکښې کې بیا ځینې جلا کېږي. کنې خو داسې به الله ویلې چې ونزلت علیهم الذلة، پر دوی ذلت را نازل شو، خوار شول چې دوی به ګرد عمر ذلیلي د بل تر امر بلاندي. والمسکنة پستي چې دوی په خپل ځان کې خپل ځان ته علو نشي ورکولی. که ته ولې خو اوس دا بني اسرائیل سره کمېږه د دنیا په ولاړې ځینې ولاړه، دا عارضي دی په خپل ځان کې دی اوس ذلیل دی بني اسرائیل. دلته امریکا یې شاته ولاړ دی، بل غونډه دی هغه په دی په غېږ کې نیولی دی. خو دا ګرد دنیا و د امریکا ته چې دغه زمړي تا په غېږ کې نیول، ته دی ایسته که چې خلک یې سره وخوري د اصلحې ضرورت یې ولا که ستا هغه د شیګانو په خوا یو پاچا و خمیني نومېدی، هغه به ویله چې دغه نه ډېر مسلمانان او دغه لږ بني اسرائیل خو زموږ خو چې یو باټلي یو سطل اوبه راواخلي پر دې ورچپه کې ورسیلابه په خدای چې ویشي، مرمۍ ورسره غواړي نه، مرمۍ غواړي نه، فقط کې مسلمانان په اتفاق یو سطل اوبه پر ورچپه کې چې ورچپه کې سیلابې وړي. اوس چې دی قوي دی هلته شاته بل هغه چې دا خلک د امریکا ته د دنیا غونډه وایي، غونډه دغه باندې خو یو لوچک دی ګرده عربه په ولاړې دی راولي دا بني اسرائیل، مګر شاته دی تکیه دی. که په خپل ذات کې چې د هغه بندګانو کومک ځینې ایسته کې په دې کې ذلت مسکنت الله دغه سټینګ پر د اډو باندې ور دی دی چې هر څه بربریت کې د بل په متکا باندې بل چا چې هلته تکیه کړي، کنې دا د الله خبره صادقه. نو پر دې ذلت او مسکنت الله وایي وهل سو دا معنا تر قیامته پورې به دا پر دې باندې اگر چې حدیثونه کې بیا راځي وایي قیامت ته چې خبره ډېر نږدې شي هلته یو څه ورځي چې دجال چې راښکاره شي، هغه د دجال په وخت کې بیا یهود یو څه قدرت پیدا کړي، مګر هغه وایي 40 ورځې دی بالا نه دی، دغه نه خطر قوت دی بیا په هغه وخت پیدا کړي. وباءوا او دوی رجوع وکړه بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف، د الله د طرفه څه پر دې باندې باره غضب اوس د غضب بیان بنو برا بیا پسې راشي بل ځای چې په دې کې باره بزوګیان او خنزیران الله تعالی پکې پیدا کړه، مسخه پر جاري کړ. وباءوا دوی رجوع وکړه معنا حقدار سول په چا په کومه خبر حقدار سي بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف. نو دا ولې دا رقم شو چې ذلت پر دی وهل سو دا مسکرت کښته والی چې په خپل دماغ کې ځان د انسان درجه ته نو کې ځان کښته غني چې خو هیڅ اعلان نه او دلته دا غضب دا ونی وسو باندې دا علت ته اوس بنو شمه توجه سي ذالک دغه کار چې د دوی سره وسو کذلت کوم مسکنت کې دا غضب دی بانهم په سبب سره د دې وسو چې انهم دي کانو یکفرون دي کفر کاوه بیاات الله د الله آیاتو. خو چې موسی علیه السلام د الله آیاتونو ورته ویل د بګر سره پیښې کړي ښه دا رقم دی له کافرو چې مانوش محل هغه نبی ورته ویل چې دا کجې ته ورځي بره به تاسې داسې رکوع خشوع کوئ دوی څنګه استهزا کول دی پر کناټس کې دی ول دغه رقم یې ده کجې داسې نو وشته په خبره سر نو خلاص خو په خبره سر خلاص هغه ډېر عادت وي دا پیسل هرار دی عادت ولته دا رقم یې ده اکثر دغه رقم کول نه الاده ته دغه سوی وای خو دوی کفر انکار کوي به آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی ويقتلون النبيين بل عمده لوی کار دی ويقتلون دی وجل النبيين بعين وجل بغیر الحق بلا حق څخه. نو په دې کوم درته چې مال څلور زره نبیان په فکر مبعوث شي نو دا چې دی وجل الله خو جمع ذکر کړ چې نبیان وجل چې عدد قرآن نه دی ذکر کړی په روایت کې راځي په یو ورځ 30 نبیان الله په
په یوه ورځ. ولې خو هغو به نصیحت ورته کوه چې هلکو دا ګناه ده، دا مه کوئ. موسی علیه السلام که وفات شوی دی، خو دا نور نبیان دي، تاسې حرام ولې کوئ؟ برای ورځ سره کښېناسته، د دې څه ولاکه موږ پر شیله خوند واخلو، ولاکه یا پر سروز خوند واخلي، ولاکه یا پر واده خوند واخلي، ولاکه یا پر هلک خوند واخلي، چې وینې یې پام کې نه یو درته ولاړ دي، دا ناروا دي، دا ناروا دي، په عذاب به یم. نو څنګه به کوو؟ بهرحال سبا د خیر هرتال دی، بس سبا داسې هرتال دی چې بازار بند څوک پرې نه خلاصي، حق نه لري. اول به د نبیانو کار وکړو. سهار وختي چې سره راوته چړی په لاس کې بیا د دې نبي دروازه ورکړه، بهرل ته راوځه، د هغه کور مخکې حلال کړې، بل ته راوځه، سرویشت چې حلال کړه، بهرای وروست به دا څوک واره بیا نه چې دا وکړه دا مه کوه، درځي بهرای وروست بازار خلاص کړي، هرتال ختم شو. دغسې کار دی وکړي. الله دلته په مجمله توګه ذکر ویقتلون النبیین، او دې نبیان وژني. دا بله خبر ورسره زده کړي طالبان. تفاسیر څه چې لیکي وایي هېڅ یو نبي په دغه رقم نه دی قتل کړی شوی چې څوک دې حلال کړي، مګر هغه نبي چې هغه د جهاد نه دی کړی. د موسی علیه السلام په وختو کې دغه چې د دوی وخت جهاد ته نه ولاړه، خو د الله په دې کې مبعوث و، جهاد خو قوم نه ورسره تلي. چې کوم نبي په جهاد امر شوی دی هغه ته دغه رقم د کمزوري مرګ، اگر چې شهادت دی د کمزوري نه دی، خو شهادت دی شهیدان سول، مګر دغه رقم چې هغه نو لاس تړلی باره به حلالوي، دا نه دی. هغو نبیانو ته الله د غیرت ژوند ورکړی دی، سیدي په جنګ کې به شهید سوی، او دغه چې د کور راباسي لاسونو پښې ورتړي باره حلالوي، دا ګرده په هغه نبیانو کې دا کار سوی دی چې هغو ته د جهاد امر الله عز وجل نه و کړی او جهاد یې نه و کړی. نو دوی خو جهاد نه و کړی، دوی دغه رقم چې د کورو مخکې حلال کړ، او دغه چې د غرمکۍ پورې حلال کړ، چې غرمکېدله څلوېښت نبیان. نو دا وایي دستور دی، که نبي څوک حلالوي، که د نبي وارث څوک حلالوي وژني، پر خیر پیش ولاکه شي. دا دستور قانون کښېښوله. که پر دوی چې الله ذلت وترپوي، پسې ګوري په دا خپل وخت کې دا ځینې حکومتونه دي چې په علماو پسې اوس چاړه راخیستې ده، پر خیر دی پیش ولاکه شي، د هغه چا تر لاس به تېرېږي چې هغه دی امر کړ. د حکومتونو د مسلمانانو اوس چې دغه مدرسې خرابوي، د علما خرابوي، بندخانو کې کشي زیرې د چا په امر کې د دغه یهودو و نصاراو، او دا پسې ګوري دغه د نن ورځې نقشه، که د هغو خلکو در کېغ دی کېر نه سوله، پښتانه وایي دا ژره به راخورې چې فلان مازې په دې د دین خلک ختم کړي، دا مدرسې په دې ختم کړي، دا نظامونه یې ور بدل کړي، بیا به هغه پر راغورځي. اوس چې د هر ملک دفاع کړې ده، په هر وخت کې چې کړې ده اهل دین کړې ده. کې موږ ته تجربه وسوه، د روسانو سره هم د دوی لکۍ غوټه وه چې ملک در بمبار لاندې چې دوی په هوا سوه، چا لیدلي نه دي، څوک په اروپا کې کښېنسته، څوک په امریکا کې کښېنسته، څوک چیرې کښېنسته، ته وده چې ملک پر قراره سي بیا زه راځم. ملک چې بیا اهل دین خلکو دغه چې تی بزګر بولي، خو دغه خوا کې توپک راواخلي، بیلچای راواخلي، جهاد یې شروع کړي، ملک چې دوی ازاد کړي، بیا د ملک مالک پیدا شي په تیارو کې سر را روان. موږ خو نو افغانان یو چې افغانان یې جوړ نه کړي، بل بیا څوک جوړ. اوس ورته وایي چې ته در وسه چیرې وې چې په ملک باندې ورونه ورېدل. اوس بیا دغه رقم دی، بیا به دوی غورځي اروپا او امریکا ته، بل چې خو در تېغ در هغو به خېږي. دغه یې دستور دی، دغه ځای دی چې الله پر دې ذلت او مسکنت ولې مقرر کړي. هغه علت یې تاسې ګورئ، الله پاک قرآن کریم کې څنګه صریح وایي ذلک، دا مخکې کار چې ذلت دی که مسکنت دی که غضب دی، دا ولې الله پر کړي؟ بأنهم په سبب سره چې دوی کانو ویکفرون کفر یې کوه بآیات الله، په آیاتو سره د الله د الله په آیاتو کې راغلي ده چې د ښځې ستر واجب دی، فرض دی، پرده دې کوي. دی دا بې ستري باندې د تعلیم نوم ایښی دی چې یا ښځه د تعلیم حق لري. اوس ورته وایي چې ظالمه تعلیم خو جلا شي، دغه بربنډه راباسي، دا تعلیم دی. نو دی د الله په آیاتو کفر کوي. پسې ویقتلون، او دوی وژل النبیین، نبیان یې وژله، بغیر الحق، بحقه یې وژل. دا د بغیر الحق ټول ته به مو فکر وي. بغیر الحق دا معنی تا داسې لیدلي چې د نبي قتل دوه قسمه دی، یو قتل یې دا رقم دی چې هغه په ناحقه دی، بل قتل یې دا رقم دی چې پر حقه دی. کېدای شي په خبره پوه شو. مثال به زه درته وایم، یو سړی وایي دوه نفره چې سره دا وایي د ملا صاحب ته، ملا صاحب زما او د مابینځ کې به د خدای حقه فیصله راکړې، د خدای حق فیصله. دا خلک چې د خدای حق فیصله یادي، یعنی د خدای فیصله دوه قسمه دی، یو حق بل نه حق ده. دا مازه تاکید کوي چې د الله فیصله خو د حق، موږ ته هغه حق فیصله راوکړه. دا نه معنی چې د خدای فیصله دوه قسمه دي، هغه نه اکه موږ نه غواړو هغه اک ولا یې را. دلته د نبیانو قتل دوه قسمه نه دي چې ځینې نبیان چې ته وژنې نو پر اکه یې، او دا ځینې که دې وژله نو ناحقه یې. نو چې دا ګرده هر نبي چې ته وژنې ناحقه یې، نو بیا د بغیر حق تورې څه کړي، د خپلتوس وایي دا د دې دپاره یې ورسره ویل چې دغه هر ګناهکار چې په هر وطن کې دی چې پټ یې په کور کې وژغی چې بابا دغه ملا په تا څه کړي، په ما هېڅ نه وکړي.
نو چې ولې دې وشي بعض دغه ملک ترقي او دغه شی په نظر دی هم په زړه کې پوهېږي چې دا کار نه حق دی بغیر حق الله په دغه وایي چې دا د دوی په زړو کې هم دغه رقم دی چې ولا که هېڅ قتل حق پر لرم ولا که د بمبار حق پر لرم مګر کوم بغیر حق دا منه چې دا دی وژنې چاړه په لاس کې د حلالۍ هم په خپل زړه کې پښیمان دی چې دا کار زه چې کوم کړی یم خو فقط د شهوتو مخه نیسي نو دی دا کار کوي دغسې وایي نو دوی به وژل النبیین نبیان بغیر الحق بلا حق اشد دغه د نبیانو وجلې به څنګه کول ورې د دې علت الله پسې وایي پسې ورته ګوري موږ تاسې مؤمنان ذلک دغه کار چې بیا دوی کاوه چې په آیات کافر څه دا نه منم او دا چې دا نبي راچپه که دا حلال که دا نه منم دا ولې بما عصوا بما په سبب سره دغه عصوا چې دوی سرکشي و ګناه یې کولې د ګناه سبب دغه انسان بس لکه مچ چې یوه ګناه وکړه خوند ورکړي باره پښې نورې ورنږدې کوي مچ چې په اصلو کې مړ کېږي دی د مرګ په نیت نه یې راغلی خواره کوي وار د وار دی وایي مازې به هغه د خپل وربوز شونډک به ورنږدې کړم په اصلو به یې ولړم باره به په ژبه چخلم دی چې پر اصلو باندې نږدې دا مشوکه په چک کړه خوند ورکړي باره وربوز نو کې پسې ورنږدې کړي ته غټ کپ ځینې وکړه وربوز چې پسې په ولړه سو باره هغه د ده شانګې چې دی کې دغه پسې ولړه سي کرا کرا وزرونه یې ولړه سي باره یې د هلته مرګ سي ګناه هم دغه رقم ده الله وایي بني اسرائیلو وار د واره خو دوی د ګناه شوقیان ګناه کوله ګناه تر اندازه کې رسو ګناه چې تر اندازه کې رسي پایه دغه دی باره ته چې قرآن ګرده منې نو خو ګرده ولس وخت راړوي چې ته قرآن منې په قرآن کې خو د ښځو بېستري حرامه ده نو ته یې ولې کوې دی به تا ته څه جواب وایي دی باره چې لک ادم لا یعنې خبرې بېستري حرامه ده بېستري چېرې حرام قرآن شریف کې کله راغلي وو ما قرآن شریف ویلی دی ګوره هغه دې کفر ته ودرېږي ولې دا ګناه څه ودرېږي خو دی در هغه نسي تېرېدلی په جوپو ښځې له چا زړه کېږي چې د لاسه یې ورکړي بابا دا خبره د ځانه سره قضاوت وکړي چې تا ته د مثال پر 200 پیغلې ښځې ولاړې لڅې دا څوک د لاسه ورکوي دی در دغه نه تېرېږي دا ګناه چې دی غوټه سو چې غوټه سو اوس دی د دې خبرې جواب ما ته څنګه راکړي چې قرآن خو دا د ښځې بېستري حرامه کړې دی باید څه راته وایي که دی راته وایي چې و حرامه ده نو خو زه ورته دغه نن یې چټۍ که بالا پسې واخله ورته سمه پرده وکړي په پرده کې راسي دی دا کار کوي نیکي باره څه چې لکاستې خبرې دا د میراب خبرې نیم لاس هفته په دې نه پوهېږي نو هغه دی د آیاتو کفر ته متوجه سو آیاتو پسې وروسته باره چې ته ورته ټینګېږې چې په خدای چې زه په تا د آیات ونه منم په تا یې عملي نه کړم مرګ ته دې متوجه نو ځکه د نبیانو سرکشي کوله قیامت کوله ګناه څه وشروع سوه خبره او په ګناه کې تجاوز کوه طالبانو ته خو نو په پیږي دلته مزالکه وایي مخکې مزالکه ذکر شو هغه مخکې ذالکه چاته اشاره و چې ذلت او مسکنت پر يهودو ولي وال شو خو کفر کوي په آیاتو د الله او قتل د نبیانو کوي بغیر حق دا قتل د نبیانو ولي کوي هغه کار ولي کوي دا بیا د ګناه څخه د خبره ګرځي د ګناه څخه سرچینه اخلي ذالک دا ما په سبب سره د هغه وعصو چې دوی سرکشو ګناه کول کته ګناه خو د نبی علی السلام امت هم کوي دا یو څه الله وی وکانو یعتدون د په ګناه کار نه کوي په ګناه کې تجاوز کوي ګناه خو هر یو کوي موږ تاسو ګناه نه کوو مګر خو چې ګناه یو کې خو بیرته بار رجوع چې الله پاک خو راځي وسو خو عاجز وسمه معاف تجاوز یا دغه دي چې خپل پر ګناه پښمانه لښکار کوي څه ګناه مې کړل ملک ترکی کوم کې ګناه بوله پر خپل ګناه دلایل یې ته اعتداء او تجاوز وای دي تجاوز په خپل ګناه کې کاوه وکانو دی و يعتدون اعتداء تجاوز تر حد تر خپل اندازې ور بالا کېدل توبې ته رجوع ګر سره نه کول چې واستوبه وباسي نو دغه نتیجه بار دغه سوچ د ربيانو سره مشتګریوان او د سي مشتګریوان چې هغه په چاړه الاله ولا نو دا بیا جرسم نمبر معامله او تعالی عز وجل ذکر کړل چې الله پاک وایي ته ګور د دې زما منو سلوات وګوره هغه اوبوت وګوره چې پر مقرر دی او د طرفه عکس العمل وګوره چې دی بادرنګ غواړي ګندنې غواړي په هغه غاړه نه باسي او دې کار کې وګوره چې د نبیانو سره مقابله کوي نو د دې غوښتل دغه احسانات بدله خو څه شي خدا و چې د نبیانو خبره مننه وای شکر ادا کړي مګر یې کړه ده واخر الله الحمدلله